سره ماشومان مې دي، یو ښځه مې مړه ده، بله مې کړې د یتیمانو بچي دي ورسره، دوه جینکۍ دي ورسره، اته جینکۍ د ما واده دي. کاکا څنګه چل دی؟ چل بس ښه دی، حالات ښه دي که نه؟ دغه دی اوس ناست وې ناست وې بده خبره وه، بده خبره وه. څه ته ناست وې؟ زه ته ناست یم، د دوکان کې زما ماشومان بچي دي او د وړو دغه کنه دي. نه ناست څه ته وې؟ دغه ته ناست یم، دغه مونږ مې وکړو، دوکان بند و، دوکان بند و، هغه دوکان کولې بیا دوکان ته راځم. دوکان کې بیا څه کوې؟ دغسې ناست یم چې ته کار مال نه مېږي. څه کار؟ رنګونو ده. ته را کښېنه که نه، ته را کښېنه خبره کوه. دوکان کې نه و چې هغه راشي د دوکان ته بیا راځم. برابره که برابره که زه وایم ته ما دې ځای نه راښکه دغه دی دغه ځای نه راښکه دروازه را بنده کړه. دغه ځای ناست یم نیک تللی په موټرسایکل پسې. زما خپل سوچ دا دی، زه وایم که ته چې د ناستې سوال کوې. سوال نه کوم جي، الله دې نه کړي سوال والا نه یم. په خدای قسم دې مونږ مې وکړو، زما دا مونږ به ستا شي، سوال ته نه کښېنم، دې سړي سره کښېنم رنګون وال سره چې کار نه ملي، چې کار نه وي که نه نو بس دغه شان ناست یم، سوال نه یم ناست. نن دې څومره کار وکړو؟ نه مې دی کړی. نو بیا په خدای قسم نه کوم ټک مې هم کړی، مونځ مې استاد شي دا ما دا مونځ پوه شوې، ټک مې هم نه دی کړی. سره ماشومان مې دي، یو ښځه مې مړه ده، بله مې کړې د یتیمانو بچي دي ورسره، دوه جینکۍ دي ورسره، اته جینکۍ د ما واده دي. ښه ماشاءالله. او زامن دې څوک؟ نشته. زه اوس دغه د ریسپلو والا سره ناست وم، هغه راته په غوږ کې وایي وایي دا بابا کم از کم 15,000 روپۍ ورځ ګټي. څه؟ کم از کم دې 15,000 روپۍ ورځ ګټي. خدای شته که خدای د ما دا مونږ به ستا شي، 15,000 ما ګټلی که نه د چا ته نه کښېنم بیا. په خدای قسم دی که ما 15,000 روپۍ ورځ ګټې دي. اوسه پورې یې نه ګټلې؟ نه دغه دیالي راکوي که نه. نه 15,000 روپۍ تا چې د په ورځ کې ګټلې؟ نه جي نه دروغ نه شم بیا دی، دغه 15,000 زره په دیالي مونږ له دی راکوي، کله 1200 راکوي. پوه شوې، ما 15,000 روپۍ نه ده ګټلې، دروغ یې ته وي بیا ده، دروغ یې وي، قسم په خدای دروغ یې ته وي. بس چې یو کار وشي چې دا زه د جاب داسې د الله وخت ښکته کړم که نه، خو داسې د 15,000 نوټ راوالم مو تا ته یم دا واله دا ستا نننی دیاړي شو، نه څنګه لاک شکر به وباسم. وباسې به؟ نو بس وباسه که نه دا لاک شکر الله دې ډېره درکړه. زه به سودا وکړم ولا تا ته به زما قرآن صاحب دوا وکړي، الله دې ثواب وکړه، الله دې زمونږ سره روغ لاره. په دې به څه کوې؟ په دې به وړه وړه والم پکې، 2,000 وړه به والم، غوړي به والم، چیني به والم، دا سودا به والم. نه وړه ختم شو؟ نه بس لږ شان نن بیا ختم کړي. نو بیا ولا تروړی اوسه که نه؟ بس بوجۍ به که 2,000 کېده که 15,000 کېده. نه که ته وایې چې د وړو لپاره دا لږې دي که نه، نو داسې کار وکړه دا 15,000 نور یې مو واله. الله دې خوشحاله اوس وایه. اوس لاک خدای دې لرې درکړه، الله دې روغ ساته. خفه وې که نه؟ نه خفه وم، خوشحاله شوم. څومره خوشحاله شوم؟ څومره خوشحاله یم، دا الله دې لرې درکړه، ډېر خوشحاله شوم په ایماندارۍ چې داسې خوشحاله شوم. نور غلا ډېر د شرمېږي، دا غوستې جامې رانه وځي حاجي صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا څنګه هی حالات ښه دي؟ جوړې. د کوم ځای؟ زه خو حاجي صاحب زه خو ینګوی لکې. دلته څه کوې بابا؟ بس دلته غریبانې د طالبانو پرېږدولې، بس دلته غریبانې نه دې ته اوس راغلي. خو دلته اوسېږې؟ نه اورې هغه کې کیم آباد کې اوسېږي. کور والا یې دلته دي؟ یک یوه بوډۍ مې بس. اوس څه کوې دلته ناستې؟ بس ستړی شو، اورې نه ښار نه په پښو راغلی دې ځای. نو ولې رالې په خپو څه مسله وه؟ چېرته روان یې چېرته نه؟ بس دغه لږ څنګه چې ته څوک سوال کوې؟ الله بس سوال مه کوه، ښه شی نه دی. غریبانه مې نه وایي، سوال نه دی، زه خپله د جامې رانه وځي، خو دا غریبانې وایي ځانې ته بچی ته لغنې اشاره وکړو کنې نور والا ډېر د شرمېږي، دا غوستې جامې رانه وځي حاجي صاحب.
دا غریبانې راخسته وه ځان له کار مار ولې نه کې کار د کول نه شم د پخونه به تایم نو ته چې وایې چې دا نوخان نه دی د پور رالم او فایده دا مې په دا مې راڅنګ یاره وته دا مې خو به کړي نه دی په ځای ځان له کار روان که که نه داسې سم شان کار نه شي روانولی ځان له نو بس لږې که جمع کړم بیا به دا پیکوړې میکوړې لغنې کوم پیکوړې میکوړې چې کې په 100 روپیا به کېږي یاره نو اوس زه څه وایم ایسې به څومره جمع کې تا اوس اراده کړې که نه نو زه بس نن راوتلی نن راوتلی نن راوتلی کاکا زه ته یو خبره کوم دا سوال نه دی ها کله به خلک پیسې درکړي خو په دې چې ته که مرزه خورې هغه حرام دی ځکه چې سوال په اسلام کې حرام دی سره ډېر ښه پوهېږي داسې نه زه نه پوهېږم به سپینه ګیره هر څه حرام دي چې سوال تو ته کوم بل ته کوم او دې مې ډېر ښه پوهېږم خو بس الله ښه پوهېږي سره ډېره غریبانه مه نه وایې که نه الله مجبوره کړی که نه ته وایې چې زه لږې پیسې جمع کړم چې ځان له زه حلال روزګار روان کړم په څومره پیسو باندې لکه ته څه وایې اندازتن چې ستا ته څومره چې ته پې خپلې پیکوړې پخې خرڅې یا بل څه کې بل څه کې نه بس ایسه زه اوس څه وایې لغنې وړا ګورندې غیړي خو ډېر ختلي غیړي مې ختلي اندازتن 100 روپۍ اندازې نه مو چې کوم دا که نه 2,500 روپۍ خرڅه به راځي بیا به ته خپل کار روان کې بیا به کار خدای به روانې خو زه بې په روانې 2,500 روپۍ باندې کاکا موږ مسلمانان یو بالکل الحمدلله زمون قرآن پاک زمون کتاب دی زمون پای باندې ایمان دی بالکل ایمان مې پر وړی راواچوه دا لاس ستا د هغه قرآن ووایه چې د دې نه پس به ته بیا سوال نه نه کوې نه 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 سوال خو زه ته ته حرام دی جامې درې نه بیا به نه کوې که نه 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 تو به مې بیا 2,500 روپۍ یاد کړې که نه 2,500 روپۍ نه کاکا دا والا پوره 100,000 روپۍ وای ته الله کامیاب کړه بدي سره مو پورا کوروانی کیږي بس الله خو د وسیله کولو روانه خپل حلال الله خو روزګار باندې روان کنه الله خو د بچی کمالي کنه الله د کار بار روان کا په وسیله روان الله پاک مجبور کړی وی کنه الله مجبور هغه الله پاک له مجبوری ختم کړه اوس بر دې نه پس خپل ځان له چې حلال رزق ته دی والدم دام په چکو الول کا بس زمون مشران یې دام ته خون بخکله زمون مشران یې او بابا دې نه پس تیر باندې الله پاک خپل رحم نورم ډیرو لاړم نه جی لاړم لا لا پاما لا لا پاما لا لا بس اوس په زو پاس کړی ته بس لاړ شي بس بس سالي ذات الله پاوان الرحمن الرحيم الملك القدوس